په پیل کې خو که راته د نن تمرین په اړه لږ معلومات راکړئ. باران هم ورېده، لوبغاړي وتوانېدل سبانۍ لوبې ته تمرین وکړي او د لوبډلې مورال څنګه دی؟ څنګه چې تاسو ته معلومات ده، موږ لوبډله چې دلته راغلې ده، یعنې داسې روزانه موږ هغه خپل سکیجول مطابق موږ دلته ورته پروګرام ورته لرو. او پرون بدبختانه چې هغه باران وشو، تاسې به هغه د موږ د تمریناتو شاهدان یاستئ چې هلته به خپله باندې موجود وئ. غوښتل مو چې دغه لوبه وشي، لکه مخکې چې ما خبرو کې ویل، موږ دلته راغلي چې کرکټ وکړو او د داسې ټیمونو په خلاف باندې موږ ته به هغه خپل هغه ظرفیت به موږ ته معلوم سي. یعنې صرف دغه باران ته به موږ نه کینو او موږ دا غواړو چې میچ سي. یعنې پرون موږ ډېر 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 داسې ورته آماده وو پروني میچ لپاره چې انشاءالله دغه میچ به موږ ګټو. او دغه چې موږ لوبغاړو سره چې موږ خبرې کولې، هغه د موږ پریکټس نه داسې معلومات کېده، موږ د لوبغاړو هغه باډي لنګویج نه داسې معلومات کېده. نو انشاءالله دې نه وروسته خدای دې وکړي چې هلته نور دغه بارانونو مشکل سره مخامخ نه شو. که هر یو ټیم راځي انشاءالله چې بهترین کرکټ به کوو، ځکه چې د انګلینډ میچ ته موږ ته اندازه ولګېده او دلته دغه څومره تمرینات چې موږ وکړل، نو دغه نو لوبغاړو ډېر ښه ایډیا واخیستله. نو انشاءالله پوره ورته آماده یو. که هر یو ټیم دې نه وروسته افغانستان ټیم سره مخامخ کېږي، ښه لوبه وکړو او باید چې وکړو. له لوبې وړاندې حضرت الله زازی د تمرین پر مهال یو څه ټپي شوی و، د هغه په اړه نوي معلومات شته چې اوس څنګه دی؟ ډاکټر ته تللی و، د خپل د ټیم ډاکټر ورسره و، هغه چې هغه څومره رپورټ چې راغله دومره مشکل یې نه و. بدبختانه چې نن هم د تمرین کې موږ سره نه و، هغه ډاکټر مطابق باندې ورته آرام ورته ورکړی، خو نور انشاءالله برابر دومره غټ مشکل نه و، یعنې رپورټ یې کلیر و. او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې آیرلنډ انګلینډ ته ماته ورکړه، طبعا تاسو هم یادونه وکړه، افغانستان ته هم څو میاشتې وړاندې کور دننه 3-2 ماته ورکړې وه. فکر کوئ چې سبانۍ لوبې باندې به هغه نتایج هم څه هغه ولري، اثر ولري؟ یعنې دا که وګورې په دغه 12 ټیمونو کې یو ټیم هم اوس اسانه نه ده، ځکه چې هغه پیاوړي ټیمونه دي او ټول هغه بهترین لوبډلې دي چې دغه ځای ته دوی ځان را رسولی ده. نو یو ټیم ته به هم په دغه نظر باندې نه ګورو چې ووایي چې دا موږ ته اسانه ده او یا دا موږ ته سخت ده. نو کوشش به د موږ دغه از ا ټیم از ا ګروپ به د موږ دغه کوشش چې د هر ټیم خلاف باندې موږ ته ګټل ډېر مهم دي. هغه 2 پوینټس ته به موږ ګورو. دا دې فکر کې باید دا د ټولو ټیمونو ته مشورې چې څوک دا سوچ ونه کړي چې یاره د ما چا اپوزیشن سره میچ ده. صرف او صرف کوشش دغه ده. پرون هم ښه مثال و، هغه د دې ټورنمنټ په لومړي سر کې مثال و چې نمیبیا سرلنکا ته هلته ماتې ورته ورکړه. نو په دې 12 ټیمونو کې هر یو ټیم دغه قابلیت لري چې هر یو لوبډلې ته ماتې ورکړي.